ملګرو د موبایل ډایل پیډ درته درې داسې پټ او دراز سیټینګ درښایم چې اوس هم ډېر خلک د دې سیټینګ نه دي خبر او دا ستاسو ډېر زیات په کار راتلی چې تاسو ترې فایده اخیستی شئ. اوس دا کم سیټینګ دی تاسو به یې څنګه کوئ؟ دغه لپاره ویډیو لایک کړئ، د ځان سره یې سیو کړئ او مزید د شان ښایسته ویډیو لپاره اکاونټ ضرور فالو کړئ. را به شئ په خپل موبایل کې ډایل پیډ راواړوئ، بره به تاسو په دې سیټینګ اپشن کلیک واخلئ، لږ سکرول به یې کوئ، ښکته به راشئ، په دې ایډوانس سیټینګ به کلیک واخلئ. دلته به تاسو سره دویم نمبر یو اپشن وي ریکارډ کال یوزینګ فنګر پرنټ، دا به تاسو سره آپ وي نو دا به آن کوئ چې څنګه هم آن کړئ د دې فایده به دا وي که اوس تاسو ته څوک کال وکړي او هغه ډېر ضروري کال وي تاسو ریکارډ کول غواړئ نو صرف خپل فنګر پرنټ استعمال کړئ دا کال به تاسو سره ریکارډ کیږي. یعنې ضرورت په وخت کې تاسو د فنګر پرنټ په استعمال باندې کال ریکارډ کولی شئ. ملګرو دې سره لاندې بل یو سیټینګ دی کال ټایم ریمایندر، که دا تاسو سره آپ وي نو دا به هم آن کوئ. اوس د دې فایده به څه وي؟ کله چې تاسو په کال باندې خبرې کوئ په هر منټ کې چې کله هم 15 سیکنډ پات کېږي تاسو ته به ریمایندر راځي چې تاسو سره په منټ کې 15 سیکنډ پاتې شو. که تاسو سره د منټونو پیکج کم وي نو دا سیټینګ تاسو دپاره ډېر زیات بیسټ دی. د دریم سیټینګ دپاره به تاسو لږ بیک شئ. دلته دا یو سیټینګ دی انناون نمبر آیډنټیفیکیشن، په دې به تاسو کلیک واخلئ. چې څنګه هم تاسو کلیک کړئ دا اپشنونه به تاسو آن کړئ. کته یو اپشن دی او ټو اپډیټ ډیټا، په دې به کلیک واخلئ او دا به آل نیټورک ته آن کړئ. چې څنګه هم آن کړئ اوس که تاسو ته څوک د ناشنا نمبر نه کال وکړي نو تاسو به د هغه ایډریس او نیم ښایي، خو چې کله ستاسو د نیټورک سپیډ برابر وي.